د ځوانانو راډیو پټسال جام سیالي دا ځل په جنوب غرب زون کې د کندهار په کوربتوب د ارزګان، هلمند، نیمروز ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. یادې سیالي چې د زمري میاشتې په 19 نیټه د کندهار ښار په وطن جمنازیم کې ترسره شوې. د کوربه کندهار یووالي کمیټه لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د ځوانانو راډیو پټسال جام سیالیو مسؤل امید یوسفزی وایي چې له دې سیالیو موخه په هیواد کې د پټسال لوبې وده، د ځوانانو ترمنځ یووالی، د ځوانو وړتیا موندل او دوی په سمه لار بوختول دي. زمونږ هغه اساسي او اصلي موخه له دغه سیالیو څخه ځوانانو ته د یوې سالمې تفریح رامنځته کول دي او همداسې د فوټسال لوبې د ودې او پرمختګ نو دا په ټوله کې زمونږ هدف دی. مونږ په تیرو زونونو کې ولیدل په بېلابېلو ولایتو کې، مثلا په غزني ولایت کې، په تخار ولایت کې، په مزار ولایت کې، همداسې په ننګرهار ولایت کې چې بې شمېره هیوادوال راځي دغه لوبې ګوري. له روزګان او نورو ولایتونو څخه د فوټبال فدراسیونونو مسؤلین وایي خوښ دي چې لوبډلې دلته ګډون لري او تمه لري چې د نورو سیالیو لپاره ښه وروزل سي. د روزګان د فوټبال فدراسیون رئیس وایي د دې لپاره چې لوبغاړي ښه وځلیږي او استعدادونه یې ښکاره سي، دا ډول سیالۍ ډېرې مهمې دي. د ارزګان فوټبال تقریبا د 2 کاله کېږي چې د ارزګان فوټبال نه بلکې د ټول افغانستان فوټبال د چلنج سره مخ دی. هغه دا چې زموږ بودیجه او معاشات د کارمندانو دا ټول بند دي، د فیفا د خوا څخه نه دي راکول سوي. بلخوا لوبغاړي وایي چې په خپلو ولایتونو کې د لوبو لپاره ورته ډېرې اسانتیاوې نه دي رامنځته سوي، ځکه خو ورزش کم رنګه دی. روزګان یو هغه ولایت دی چې لوبغاړي وایي په دغه ولایت کې یو معیاري لوبغاړی هم نه لري. موږ ډېر خوشحاله چې لومړۍ لوبه مو ګټله، موږ ته ډېر ښه فرصت برابر شو. دا د ځوانانو لپاره یو ښه پروګرام دی، یو ښه پیغام دی چې ځوانان نور هم تشویق شي چې د ورزش په برخه کې کار وکړي. او موږ د ورزش په ډګر کې په روزګان ولایت کې موږ بیخي زیات مشکلات لرو. موږ مخکې ډېرې ښه لاسته راوړنې درلودې چې د زون په سیالیو کې په هلمند، په کندهار، حتی خوست تللي، هلته مې لوبې کړې. موږ ډېرې ښه لاسته راوړنې درلودې. دا چې مخکې موږ هلته یو شګلن میدان درلودی چې د هغه اوس بل حاله هغه میدان زموږ څخه قبضه سو. ول خدا په کار دی چې موږ تشویق سو، زموږ سپورت ترلاسه کو، هغه څه شخصي خصوصي سکتور څخه، که څه دولت څخه، چې موږ ته میدانونه برابر سي، موږ سپانسر سو. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د هرات ولایت په کوربتوب د هرات، غور، بادغیس او فراه لوبډلو ترمنځ ورته سیالۍ ترسره سي.